نو زما عزیزانو مونږ پیدا دی لایو چې مونږ باول خپل زندگی وقف وي دین ته، وقف وي. هغې نه بعد به د اولاد تربیت داسې کوو چې ما نه رستو هغه دین چې د چا خدمت زه کوم چې هغه دیندار شي. تاسو وګورئ په دې ملک کې تاسو سره یو ډله اوسېږي پرویزیان ورته وایي. د هغې مشن دا دی دو قرآن منه او حدیث مه منه. ستا د ملک دا تعلیم یافته طبقه چې دا په دې قهر عظیم گرفتار دي، په دې عذاب گرفتار دي. کراچۍ کې یو دعوت کې سره شریک شو، اداعي ووی چې دا جی پرویزی دی. مال ډېره ښه ده، تاسو څه میشن دی؟ وایي زمونږ میشن دی قرآن منه او حدیث مه منه. ولې؟ حدیث ډېر دروغ منګړت کیسې وغیره وغیره داسې پکې جوړ شوي دي. ما ورته وی چې د حدیث په صحت باندې دلیل نشته، ځکه حدیث مه منه او قرآن منه. زه قرآن نه منم. وی چې قرآن څنګه نه منې؟ مال په قرآن د خدای دستخط وښایه چې دا د خدای کتاب دی. چا ویلي دي چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلي. مال رسول الله 1400 کاله وشو چې تیر شوی دی، اوس درته چا ووی چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل حدیث کې نه دی راغلی. ما حدیث خو ته منې نه، حدیث خو ته منې نه. قرآن ثابت کړی حدیث دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی. نو اول به حدیث منی بیا به قرآن منی. په دې خبره پوهېږئ؟ قرآن خدای نه دی ویلی تا ته برای راست، نه جبریل راغلی نه وحی راغلی ده نه تا ته آواز شوی دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کتاب دی. بله درته وایم دې قرآن ویلی چې دا حدیث هم د خدای کلام دی. پیغمبر یوه خبره د ځانه نه ده کړې، یوه خبره وما ينطق عن الهوا. پیغمبر د ځانه یو خبره نه ده کړې، بلکې پیغمبر چې څه ویلی دي دا ورته وحی شوی دا ویلی. اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں. خبرې د خدای دي په ژبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو عظیمه دنیا تاسو سره اوسېږي، پرویزیان ورته وایي. تاسو د ډېر شوق نه جاوید پرویز، پلانې پرویز په ملک کې د یو غټ کافر نامه ده. دا ګوګوان پې پوی نه دی او په زوی پرویز نامي. په خبره پوهېږئ؟ ها قادیانان وګورئ په دې ملک کې د دې مشر دی مرزا غلام احمد. د مرزا غلام احمد کردار او کرتوت وګورئ، داغه تصنیفات وګورئ، داغه خبرې چې وګورئ ته به وایې چې پیغمبري خو لوی شی دی، دا انسان هم نه دی، انسان هم. مولانا ابوالکلام آزاد به وی چې زه مرزا ته کافر نه وایم. ولې؟ وی دا لیونی دی. نو لیونی له به ته څه کافر وایې؟ ځکه روغ داسې خبرې نه کوي. زما عزیزانو هغې کې دوه ډلې، یو مجددیان دي او یو پیغمبر والا ډله چې راګیرې بیا وایي چې دا زمونږ پیغمبر زویلي بروزي پیغمبر دی. زویلي بروزي دی وایي چې دا د رسول الله نه د عکس اخیستی مستقل نه دی، دا غیر مستقل پیغمبر. نو هغه ورځ مې ورته ویې مال دا داس چل دی او بادشاه له چا میا راوړ. نو بادشاه 15,000 روپۍ ورکړي. ښځې ورته ویې چې که په یو مۍ ته 15,000 روپۍ ورکړې د خزانې خو به بیړه تباه کړي. ویل را واپس یې کوي د مایګر نه تپوس کوو چې دا میا نرو که ښځه وه. که دی وایي چې نرو نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه په کار وه خپلې پیسې را واپس کړه، او که وایي چې ښځه وه نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر په کار دی. چې مۍ والا یې راوغوښت هم پوره لالي و. ویل کاکا دا میا نرو که ښځه وه؟ وی جي دا نه نرو نه ښځه وه، دا نرښځی وه. بادشاه یې ورکړی 10,000 روپۍ. تاسو پوه شئ د هغه خبرې یو کشتي نوح د هغه ذاتي تصنیف دی، هغه وګورئ حیران. نن تاسو پوه نه یئ چې قادیانۍ څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې پرویزی څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې بهاولی څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې چکړالوی څه ته وایي. خبره مو دغه وجه ده چې اهم خلق نن قادیانان. څه د وړو پیشو هغه ورځ په پنډای کې جوړه شوه، علما خو ساده مسلمانان دي، ورته وویل چې ځان بند
پلانې بند دوی چې راته ښکاري چې جوړ هر څه یې وکړه حالانکه شوي هېڅ هم نه دي شوي هېڅ مونږ یې ځای په ځای بند کړو چې پنډای ته به نه ځئ خیال م راغی او صاحب هلته اعلان وشو چې هله هر څه بند نه قطعا به علما تر هغې پورې په ارام نه کیني چې تر څو پورې قادیانۍ په ملک کې ذمي به اوسېږي او د پاکستان د ځمکې جزیه او کرایه به ورکوي د پاکستان حکومت تاسو پوه شوئ قادیانۍ به په دې ملک کې ذمي وي په ایس اهم پوسټ باندې به قادیانۍ نه وي مونږ سره په سیکټریټ کې یو تعلیمي پالیسي به چې جوړوله هغه افسر قادیانۍ لګېدلی د سکولونو او د کالجونو پرنسپل او پروفیسر دا به قادیانۍ نه وي ځکه چې زما بچی به د کافر نه هېڅ استفاده نه شي عزیزانو مونږ ته څه ضرورت دی ختم نبوت مسله د خدای مسله ده او خدای ویلې ده مونږ له راسپارلې د ایمان د امتحان دپاره ده چې تاسو زما د محبوب دپاره څومره منډه په میدان کې وایئ په دې خبره پوهېږئ یعنی خدای ته څه حاجت دی ستا د سجدو لګولو ستا امتحان دی خدای ته څه حاجت دی ستا د رجوع نیو ستا امتحان دی خدای ته څه حاجت دی د ختم نبوت د مسلې ستا د ایمان امتحان دی نو عزیزانو په دې لټریچر ځان پوه کړئ نن ستا په دې پلوسای کې مدرسه ده انګا بنګا طالبان راځي او دین پکې زده کوي بیا خپلو کلو ته ځي ستا په کلي کې د 1000 واټ بلب لګېدلی دی او ته په ټپو سترګو ړوند دی پي جي صاحب څنګه ښه رڼا ده ته به وایې ړوند شي نو زما نظر کم ځای دی چې ته ماته رڼا ښې بچي وقف کوې دې مدرسې ته دا په خپله دا مدرسان راونیسئ او ضروریات د دین ته خفه نه شئ تاسو ووایئ په ایمان چې کم سړی چې خدای مني او د الله په وجود ور سره دلیل نه دا ایمان ناقص دی دلیل راپاسم درکې یو سړی ها ستمه ګرواله راپاسم درکې ته چې الله منې نو د الله په وجود دلیل ووایه دلیل پې ووایه ته چې الله یو منې نو د الله په یووالي دلیل ووایه چې الله یو دی په دې دلیل وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته پیغمبر منې د هغه په پیغمبرۍ دلیل ووایه ته چې ځان ته ایماندار وایې په خپل ایمان دلیل ووایه چې ایمان څه ته وایي خفه نه شئ په جلسو کې مې دنیا را پاسوله ځان مې ګناهګار کو هغې مې مشرمول راپا مې سول چې کاکا ته چې ځان ته ایماندار وې د ایمان څه ته وایي وی جی لا اله الا الله دې ته ایمان وایي چا راپاس آمنت بالله وما دې ته ایمان د ایمان دلایل تاسو نه لرئ د الله په یووالي دلایل تاسو نه پوهېږئ د رسول پر رسالت دلایل تاسو نه پوهېږئ تاسو به کوئ څه دا ټول تپوسونه به کېږي اول تپوس به د الله د یووالي کېږي چې ستا رب څوک ستا پیغمبر څوک ستا ایمان څوک تاسو به څه وایئ په تاسو منځونو خو کار نه مونځ کې په ټکي مطلب یې نه پوهېږي چې دا زه څه وایم تاڼې له ورغلې تاڼېدار ته ورغی خان سلام علیکم وعلیکم سلام څه دي یو ته ورته چې څه دي بوډا سنتري راشه ونیسه به ورته ورکړه ګوګو په خبره نه پوهېږي او تاڼې ته راغلی تاڼېدار سره خبرې داسې ده که نه ده ملائکې درته رالې او تا ته من رب کته چې من نبی وکړه حال به دې څه حال به دې څه جواب به څه کوې په ما به خلاصېږي چې زه ستا جنازه وکړم ما له قرآن راکړه چې درته یې وخورم چې ته راته په کټ کې پروت یې که زه به دړه نه دا وایم چې دی دې خدای وبخ خدای دې بېخم ورپسې وباسه ما څه کار دی زما ځان له بیړه تباه ده که زه به تا را خلاصوم کور ته درشم سپارې را باندې ووایه خدای دې ورک کا په دا خوټ کېدلو وریجو باندې اوس د 3 سپارې به تا پسې بخمه چې څه چل دی وریجې خوټکولي دي په ما دا وریجې وخوړې دماغ دې خراب دی او جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې
تپکم دلیل زما د مینې داوادار جوړ دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داوادار یو خدای ورته توي کړي نه ده یو مل دی مزل ورپسې کړي نه دی او داوود هغه د شک کوي په دنیا کې وګور اتیا کال دی عمرې یو کور دی نه جوړ کړي چې دیوال جوړه پرناله وګرځيږي چې پرناله جوړه چت تیرا کینی د جنت د یوې کوټه پلنواله بش پېته ملي هغه د پاره د څه کړي چې طالب هغه ځای ملي زما په خبره ده دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ورکړي لکه خدای ته ګوره چې ته واړه جنت دل ورکړي اوس موږ به کوم خوازي دا څه خبره خدای ته واړه جنت ورکړي تاسو امين دعا وکړي چې خدای ته واړه ته جنتونه نشتا کاکا په آرام کې نه خدای پر راسته کده جنت بوی وګوره چې استادا کرتوتونه استادا کرداري استادا اعمال وی د جنت بوی در باندې حرام دی حرام سړی وشته درته مرغۍ نخکاری کړک د مرغۍ غوندې دی راغورځولې جنتونه کم ځای دي کاکا د ثوابه یو لیونی راغلی ماته وی چې بجلی ګرمولا دا ته دومره شور ولې کې ما خو شور نه دی کړی ویل واوره جنتونه می ټوکړي ټوکړي ک دا خلک پوي کا دینه پس دا تقریر کوا چې جنت مانت نشتا ما ټول مات کړ یوم نشتا او دوزخ کې می خصي خواله ده تازه اور ده چې کله ورځي تیار وي تاسو خیال راغی جنتونه ډېر ګران کار جنت با هغه سړی ته لکه ذکر علی السلام پروردگار ته وي چې پروردگار زویرا کا زکه چې د ځان نرستو یریګما چې ما نرستو بد دین خدمت سو کوي جواب را خزوی غواړي دین د پاره یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی اے ذکریا علیہ السلام زوی در کوم چې نامه به یحیی وی لم نجعل له من قبل سمیا دا سه زوی بدر کم چې په دې نامه مې د دې نمخ کې بلاله کړو پیدا کړي نه دی ذکریا علیہ السلام وی چې پروردگار زوی بم څنګه کیږي زم بډای ما بیبي مم بډای دا ظاهری اسباب د بچی خو ما نسل شوی دي الله ورته سوي اے ذکریا علیہ السلام د زوی نه مخ کې ته پیدا کړې استاد چرته نو مو نشانم نو استاد زوی پیدا کول ما تګران دي دڅوي چې الله دا خو ایمان دې زمان چې د بوډاو د بوډای نم ته زوی پیدا کولې شیخ رب اجعل لي آیا اے خدای یو علامه او یو نه خیرات او خیا چې زما د زوی پیدا کی دو علامه بچوي الله ورته آیاتک الله تکلم الناس ثلاث ليال سویا استاد زوی پیدا کی دو علامه بداوی په کوم شپه استاد بیبي حمل شي تبدرې ورځي چا سره خبرې نشي کولای الا رمزا سحر دے کور نه راووتو خیال کوي چې وخت مې ابس تیر نشي وخت مې ابس تیر نشي واور یو د کلو خلکو خلیل او مومن تاسو ځان توای واور زما دې په خدای قسمی چې په دغه اجرو او دکانونو کې ګپې دا فضول ګرځیده فضول واهیات د دې یو سکند به خدای له حساب ورکړي یو سکند څومره وخت چې ابس تیر کړی دی د دې به خدای له حساب ورکړي نن ستاسوانی دا غاوره دولت ته غاوره خانی دا غاوره حکومت ته اقتدار د لاس کې دی غاوره دا به ختم شي زوانی دا ملا بدی ماتشی او کړپ شي دولت ته درنه بلار شي د دوهای ملنګ به پاتې شي حکومت کې اقتدار دی پلاس کې دی اقتدار نه به کوشي کوسډب بدر نه جوړ ما ته دوی چې تمون سره وزیر شه ما دا هډر خکار دی او زما یو څو مطالبي دي
وی چې څه ما یو خو به زه د ټول صوبه سرحد خلکو نه تپوس کوم چې زه وزیر شم که نه، ځکه چې زه عوامي سړی یم، د جومات او د ادیرې او دا سړی یم، نو تپوس به کوم. دویم دا چې ماله به 1 کروڑ روپۍ راکوي چې زه د لندن بینک کې کېدم. وی چې دا ولې؟ ما چې د وزارت نه کوشم نو د خان او د نواب ګناه نه ګڼلی کېږي که خیال وکړي. وایي که ابی 100 مړونه وکړي ابی بیا ابی. پوهېږئ زما په دې خبرو؟ تاسو ټول داسې خان ته نه شي ټینګېدی، داسې ورته نیني چیني کېږي. که ابی 100 مړونه وکړي ابی بیا ابی. د خان او د نواب ګناه نه ګڼلی کېږي. او مولا غریب او 10 مات نه چې لمن کې ورواړو. تاسو هغه قوم یې. بیا مولا چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې اخلي؟ غریب چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې اخلي؟ تاسو هغه قوم او ازمېیلی شوی قوم یې، ازموده شوی قوم. ما وی چې زه د لندن بینک له 1 کروڑ روپۍ ځکه غواړم چې زه د وزارت نه کوشم او کوزېږم به، ځکه چې دا خو کابل نه یو سړی را روانو چرته دی پاکستان ته. وی سله د وزارتونو ویش لګېدلی، ګوره که زمونږ هم پکې څه حصه ورسي نو تاسو هم په تمه اوسئ، کېدی شي څه پته لګي. خیالم راغی. او یا رب چی حکمت است که ناکسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شد. ټول بابوگان شد. زما عزیزان ما چې زه لرې شم خلق به وایي چې راځئ مړه بجدګر مولا لک راځئ. نه بې غیرت هم پرون وزیر قوم له څه کړي دي چې اسلام موږ له تقریرونه کې داسې به وایي که نه وایي؟ نو مال چې روک شم چې دلته اړ اوسېږم نه. زما عزیزانو دا دی نن دی سبا به نه وي. اسمه هغه کم شی دی د ناز چې ته به پې ناز کوې، بدن دی د ناز نه دی. هر څومره قوت کې چې فالج به دې ووایي، سهار له به درنه لاس نه به دې سمسی جوړوي او خپې نه به دې سمسی جوړوي او دا وختیا به دې دلته راغلی لاړې به دې په دې ځای رابېږي. اوهو لکه دا څه چې او غل به دې په لینګو بېږي. دا هغه بدن و چې تا به پې خلک یرول، نن خپل غل نشي ټینګولی. واوره دولت هم لاړ، صحت هم لاړ، اقتدار هم لاړ، نتیجه به دې څه آخر الامر به دې رجوع دغه خدای ته کېږي. آخر الامر اوس خدای سره دی چې د وړاندې نه لین ټیک نه و. ایس طاقت مد نظر هم ورنه راغلی، څه پیشکش دې ورته نه دی کړی او ورم راغلی، نو انجام به دې څه وي؟ انجام به دې څه؟ یا الله ما په مدرسه کې پیسې ورکړې وې، ښه تا هغه صاحب چې په مدرسه کې دې پیسې 1 لک روپۍ ورکولی شوې ور دې کړې 15 روپۍ. یا الله په لاره کې کټ پروتو چې واچوئ رونو چنده جومات جوړیږي نو ورکولی دې 1000 روپۍ شوې وادي چولی 1 روپۍ. نو زما د کور او زما د دین د ځای چې ستا په اړه کې دا قدر و، نو په خپل ذات مې دې قسم وي که دې پرېږدمه. حدیث کې راځي چې په قیامت کې به بادشاهان د زمانې ټول سرنګون ولاړي. الله به ورته وایي چې بادشاهانو ما تاسو د ځمکې بادشاهان کړي دي د پاره وایي چې ګوره د غریب چې درنه مال راونه رسي. ته مې بادشاه کړی دی لوي، د کلي مشر کړی مې دی لوي، خان کړی او نواب کړی مې دی لوي چې ګوره د غریب چې درنه مال راونه رسي. تاسو نه د غریب آهونه مال راغله نو په خپل ذات مې دې قسمی کبم پرېږدمه. لګیا دي در باندې په قبر مولیان کنه په صورت یاسین دې لوټې دمۍ استاد سپېږمو ته دې ورچي، په آیات کرسي دې لوټې دمۍ استاد سپېږمو ته دې ورچي. لګیا دي د غریب تا نه مال ولې راغ ښه شی به دې چې خوړو دا دې تصور هم کړی چې هسې نه زه دا ښه شی خورم چې په دې کلي کې د چا سپوره روټۍ نصیب شوي دي، زه دا ترکاري سره روټۍ خورم هسې نه چې په دې کلي کې د چا نهاره شپه نه وي. دا سوچ هم په ایمان چا نه کړی؟ ټول وایي سوچ مو کړی چې زه ترکارۍ سره روټۍ خورم هسې نه چې په دې واوره دا پلو صحیح دي
سلور پلوسی په یو کلی کې چې یو غریب کونډه رنډه یتیم خوار غریب نه هړه شپه تېره کړه زما دې په خدای قسمی چې دا ټول کلی به الله په جهنم کې بیاچي کلی د کلی به جهنم ته ځي نن خو تاسو ټول کلی چې مړی درکې وشي نه هغې جنت ته بوځئ نه کلی د کلی به جهنم چا چې څومره وسي دومره به د هغه مؤاخذه کړي مونږ لګیا یو د حضرت عمر نامې الو حضرت عمر خو غوړي والا چا راوړه داسې ورته کته وې دا ډېر ښه شی دی صاحب تاله مې راوړه وې زما دې په خدای قسمي غوړي زما په دور حکومت کې لږ ګران شوي دي چې تر هغې زه غوړي ونه خورم چې تر څو ما ته دا پته نه لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړي زمونږ خو بیړه تبه ده تاسو خفه نه شئ وایي نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایمه نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خفه نه شي که مې نوم واغستو ستا مونږ هم داسې جومات کې روټۍ ټوکرۍ ډکې پرتي یو غریب راشي ملا صاحب وګیم ملا صاحب وګیم کوټنۍ کې چې زه ناست یم او راشي ملا صاحب وګیم وګیم ټوکرۍ ډکې پرتي دي او دوه ټوکړې چړیا ولې پکاڼي هغه غریب منډه کی زه به څه کوم پیر مې ځان نه جوړ کړی پیر تا به ټوله ورځ ګنتیانې والي بیلچې به دې والي درې منه خوله به در نه وتي شکرانه به ماله راوړې په اوړي کې به ما واسکټه چولې یا الله قبول یې ښځې له چې لاړ شي اوړه به در کړه نه چینی به در کړه نه ګوړه به در کړه پیر دا تپوس وکړو چې هلکه دا بال بچلی او څه بیړه دې غر کړ دا زمونږ حال دی کاکا صاحب ته هغه ورستلی و خیر خپل عادت خو مې پکې وکړو په 1.5 لک روپۍ د یو میاشتې کاکا صاحب زیارت ټیکه شوی په 1.5 لک روپۍ د یوې میاشتې لپاره چې ورننوتم زیارت ته د ډیري پې د لوټونو ولاړو او دا سوټه میر خان ورته ناست دا زمونږ ښځې زمونږ سړي دا د خدای قمقل او بېوقوفزي او په هغه ځای دا تپوس هم چرې کړی دی چې په دې زیارت زه دا شکرانې اچوم او مالګه پې څټمه مولانا صاحب د دې مال څه فایده رسي په دغه پیسو د شکرانو زنا کیږي شرابونه پې څکلی کیږي په خدای مې د قسمي د VCR کیسټې پې اخیستی کیږي تاسو هغه خدای نه لرې او باغي قوم دی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې دې ځایونو سره ستاسو رابطه نشته که دې ځای ته ته راشې نو ته به پوه شې چې بهی ما ته څه ضرورت دی چې زه بل چا پسې ګرځم د کائنات مالک 24 घंटे ما سره وی که نه قرآن کې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے پیغمبر زما بندگان چې ما نه سوال کوي فإني قریب زه ورته ډېر نږدې څومره نږدې ما نحن اقرب الیه من حبل الورید د دې مرۍ د شارګ نم ورته ډېر نږدې ما تا ته څه ضرورت دی بل چا پسې ګرځې تاسو وګورئ د میاشتې نوی اتوار چې خاص کر دا شیخان ګیرو والا پبونه به را روان کوزڼی به یې په سري لیډی به ورپسې یو به هغې په ګوډي کړی یو به ده په ډوډۍ کړی او زمبای به شیخ صاحب خیر خو وایي پبوله تري دا کور والا خپو کې باد دی خو وګورئ د دې لندن والا خپو کې چې باد راشي څوک یې ترې وباسي د امریکې والا خپو کې چې باد راشي څوک یې ترې وباسي خدای ته وګورئ د زیارتونو دا دیرو تلو په مقصد والله کتر نه پوهېږي په مقصد یې نه پوهېږي پیغمبر چې اجازت کړی دی دیرو ته تلو كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروا پیغمبر چې اجازه منع کړې وه بیل رازو پکې او اجازت یې وکړو نو بیل رازو پکې منع کړې وه چې یهودو نصاراو به د خپلو مشرانو د قبرونو پوجا پاټ کولو اجازت یې وکړه تعلیمات اسلامي پکې راله اوس زه
قبر تتلو کې سړی ته تذکرہ د موت شي خپل انجام ورته یاد شي دا غوی په حق کې د خدای نه د بخښنې دعا وغواړي یو آیات کرسی چې چا پادیره کې ولوستا سلويخت ول د غادرین عذاب اوچت